سوال کړی دی چې یو سړی د رمضان په میاشت کې د ورځې د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي د څه کفاره ده او ایمان دا کار شوی دی. الجواب په دې کې معروف حدیث دی په صحیح بخاري کې د روایت شي نورو کتابونو کې هم راغلي. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست او په دې کې یو سړی راغی وایي یا رسول الله هلکتو اے د الله پیغمبر تباه شوم وی هغه ته مالک څه شي تباه کړی څه چلو شو وقعت على امرأتي وانا صائم د خپلې ښځې سره مې کوروالی وکړو د روژې په حالت کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ښه نو غلام ازادولی شي د دې ځینې کفاره شروع شو. اولنۍ مرحله څه ده؟ غلام ازادول. هل تجد رقبة تعتقها؟ غلام ازادولی شو؟ نه یا رسول الله غریب یم. فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ دوه میاشتې پرله پسې روجې نیوی شي د دویمه مرحله شو. یو سړی دی خپلې ښځې سره یې کوروالی وکړو روجې په میاشت کې د ورځې نو څه به کوي؟ دوه میاشتې روجې به نیسي ډایرکټ اول به غلام ازادوي چې دا نه یې طاقت نه وي نو بیا دویمه مرحله دوه میاشتې پرله پسې روجې به نیسي پرله پسې. هغه یا رسول الله دغه طاقت مې نشتې دغه روجې نشم نیوی. نو درېیمه مرحله فهل تجد اطعام 60 مسکینه شپېتو مسکینانو له خوراک ورکولی شي. دا درېیمه مرحله شو. دلته دا خبره یاده کړئ چې دا اختیار نه دی. ګورئ دا ستا مرضي نه ده چې راشه زه ته پکې روجې ونیسو او راشه غریبانو له خوراک ورکوو په خپل. نه نه ته به دقه شان تېرېږي په دې مرحلو باندې. اولنۍ مرحله اولنۍ کار غلام ازادول دا خو نشتي یا طاقت نشتي یا غلام نشتي یا طاقت نشتي نو په دې پسې به دویمه څه ده؟ دوه میاشتې پرله پسې روجې به وي. سړی بیمار دی بوډا دی عمر یې ډېر دی بله څه مسله ده نو بیا درېیمې مرحلې ته راشي څه دی؟ شپېتو مسکینانو له خوراک. خو د هغه خو ناشنا خبره وه دغه کس ته کوم چې راغله وی یا رسول الله دې طاقت خو زما نشته درېیمه طاقت یې نشته. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بیا کېناستو هغه هم ناست. ابو هريره رضی الله عنه وایي موږ دغه شان ناست یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او یو شکرۍ یې راوړه او یو لوښی یې راوړو او په هغې کې دننه کجورې پرتې وې په ډېر شی کجورې وې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم این السائل هغه تپوس چې کوه چی شو هغه راپاسې وی یا رسول الله زه وایي دا ویسه صدقه یې کړه مسکینانو له یې ورکړه که دا هغه بیا ناشنا خبره. هغه وی یا رسول الله اعلی افقر مني یعنې چې زما نه زیات غریب هغې له یې ورکړه. فوالله ما بین لابتیها اهل بیت افقر من اهل بیت. په الله مې د قسم وي ای د الله پیغمبر مدینه کې زما نه غریب بل څوک شته نه نو زه اوس دا راولم بل چا له یې ویسم. یو روایت کې راځي زما د بچو ته خپل ضرورت دی نو زه دا کجورې راولم بل له یې ورکړم او کور کې زما بچي وږي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو وی خندل غاښونه ښکاره شو. ویل صحیح ده چې دا خبره ده اطعمه اهلک خپل کور والله ورکړه. مقصدي خبره دلته هغه دا وه چې کفاره د دې څه ده نو هغه بیان شو. بیا دا ورسره یاده کوي چې د هرې ورځې یو کفاره ده. یو سړی دی د رمضان په میاشت کې 3 ورځې د ښځې سره کوروالی وکړو. د هرې ورځې ګورې ځان له حساب دی ځکه چې د هرې ورځې ځان له عزت دی او د هره ورځ دغه ورځې بېعزتي کړې ده نو چې د هرې ورځې ځان له عزت دی نو بیا د هرې ورځې به ځان له کفاره ورکړي. او که په یو ورځ کې دا کار ډېر وکړي لکه په یو ورځ کې د 2 پیرې کوروالی وکړو 3 پیرې وکړو 4 پیرې وکړو کفاره په یوه ده چې ورځ یوه ده الا په یو حال کې یو سړی دی سحر یې د ښځې سره کوروالی وکړو رمضان کې دا رانه څه وشو لړ غلام یې ازاد پیسې ورسره وي مري غلام میلاوېدو هغه یې ازاد کفاره یې ورکړه که نه ورې کړه. ماسپښین یې بیا کوروالی وکړو په دغه ورځ اوس به بله کفاره ورکړي ولې ځکه چې هغه مخکینۍ ختمه شوې. خو که د هغه مخکینۍ کفاره یې نه یې ورکړي او بیا به سیدې کوروالی وکړي بل پیر یا 3 پیر نو دې ټولو به یوه کفاره ورکوي. والله اعلم.